السلام علیکم. نن غواړم تاسو ته د کال د څلورو فصلونو په اړه معلومات درکړم چې د کال د څلور فصلونه څنګه منځته راځي او شپې او ورځې ولې لنډې اوږدې کیږي او په ټولو کې مهمه ده چې د ولې کله ګرمي شي ځمکه کې، کله یخ شي یعنې کله ژمی شي کله اوړی شي. شاید تاسو په ذهن کې به داسې ګرځي چې ځمکه لمر ته نږدې شي نو اوړی منځته راځي، ګرمي کیږي، یا شاید ځمکه د لمر نه لرې شي بیا به ژمی منځته راځي. صحیح ده، دا یو څه منطقي بریښي خو دا کاملا غلط نظر دی، ځکه که داسې وي چې ځمکه د لمر نه فاصله واخلي، ژمی شي، باید په ټولو هېوادو کې ژمی شي. ولې هر کال په یو هېواد کې ژمی وي، په نورو هېوادو کې بیا اوړی وي؟ لکه په افغانستان کې چې ژمی وي، په استرالیا کې فرضاً اوړی وي. نو د همدې نه ښکاري چې دا یو غلط نظر دی. اصلي موضوع بل ځای ده، زه به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم چې د فصلونه ولې جوړېږي، او بل به تاسو ته لومړی دا معلومات درکړم چې په کومه نېټه په کوم تاریخ د شپې ورځې سره لنډېږي اوږدېږي. دې ته به راشو. اول به راشو د وری میاشت یا د حمل. په دې لومړۍ نېټه یې تخته پاک نشته، د لومړۍ نېټه ورځ او شپه مساوي وي. ورځ مساوي شپه. یا د حوت میاشتې یا د کب یا د حوت میاشتې په وروستۍ نېټه چې د ژمي آخرنۍ میاشت ده، آخرنۍ ورځ ده، یا د حمل په لومړۍ نېټه باندې ورځ او شپه مساوي کیږي. د همدغه لومړۍ نېټې نه، د حمل د لومړۍ نېټې نه بیا شروع کیږي، درې میاشتې شروع کیږي، ورو ورو ورځ اوږدېږي تر کومې میاشتې پورې؟ تر چنګاښ یا سرطان. د سرطان تر لومړۍ نېټې پورې ورځ اوږدېږي. ورځ اوږده او شپه لنډه. که تاسو ته معلوم وي په اوړي کې څونه ورځې اوږدې وي او شپې لنډې وي، هغه تر کومه نېټې پورې د سرطان یا د اوړي اولنۍ میاشت ده، د اولنۍ نېټه باندې تر دغه ځایه پورې ورځ کاملا اوږده شي. بیا په همدغه لومړۍ نېټه باندې شروع کیږي، ورو ورو ورځ لنډېږي. ځینې وایي چې تر اوسه خو اوړی پاتې دی، نو تر اوسه خو اوړی اوس شروع شو نو باید ورځې نورې هم اوږدېږي. نه، د همدغه د اوړي د اولې میاشتې د اولې نېټې نه شروع کوي، ورځ بېرته ځان لنډوي او شپه ځان اوږدوي. د تله یا میزان، د میزان تر لومړۍ نېټې پورې، یعنې د خزان یا د مني لومړۍ میاشت ده میزان. د همدغه میزان تر لومړۍ نېټې پورې دا ورځ تر هغه پورې ځان لنډوي او شپه ځان اوږدوي، تر هغه حده پورې چې دواړه سره مساوي شي. ورځ مساوي شپه. دلته هم ورځ او شپه مساوي شول په دغه د حمل په میاشت کې، د پسرلي په اوله میاشت کې، او د مني په اوله میاشت په میزانه کې هم سره مساوي شول. د حمل نه را دې خواته خو ورځ اوږدېدله، اوس بیا د مني نه دې خواته د شپې نوبت دی، اوس شپه اوږدېږي. تر کوم نېټې پورې؟ د جدي یا مرغومي یا جدي، د جدي میاشتې په لومړۍ نېټې پورې، یعنې د ژمي د میاشتې د اولنی تاریخ چې دی تر همدغه ځایه پورې ورځ اوږدېږي، ورو ورو اوږدېږي. دا په درې میاشتې کې دومره اوږدېږي تر جدي د لومړۍ تاریخه پورې مکملا ورځ لنډه شي. وبښئ ما لکه چې اوږده وویل، ورځ لنډېږي تر هغه حده پورې چې کاملا لنډه شي، او شپه کاملا اوږده شي یا غټه شي، هره اصطلاح چې کاروئ. د ژمي په اوله میاشت کې په د لومړۍ نېټه کې تر هغه ځایه پورې ورځ مکملا لنډه شي او شپه اوږده شي، شپې ته شب یلدا ورته وایي. بیا د همدغه ژمي په اول تاریخ، د ژمي د لومړۍ میاشتې په اول تاریخ، یعنې د جدي په اول تاریخ باندې بیا ورو ورو دا ورځ بیرته اوږدېږي، ورو ورو اوږدېږي. په درې میاشتو کې دومره اوږدېږي تر هغه حده پورې چې تر حمل میاشتې پورې دواړه سره مساوي شي، شپه لنډه شي، ورځ اوږدېږي
تر هغه د پورې چې دواړه بیا سره مساوي شي. په کوم ځای کې بیا سره مساوي کېږي؟ د همدغه پسرلي په لومړۍ میاشت د حمل یا د وري میاشتې په لومړۍ نیټه کې بیا سره مساوي کېږي. بیا د همدې لومړۍ نیټې نه بیا ورو ورو شروع کوي همدغه سلسله تکرارېږي. په دې له چې پوه شوي به نه پوهېږم چې تاسو به د ما په تشریحاتو باندې پوهېږئ که نه. اوس به راشو دې ته چې دا فصلونه څه رقم جوړېږي. اول به تاسو ته ځمکې کوره در وپېژنم. دا د ځمکې کوره شوه. دې ته خط استوا د استوا کرښه وایي. دا په حقیقت کې په ځمکه کې نشته. دا همداسې یو فرضي کرښه ده. موږ داسې یو فرضي کرښه نوم پرېښی چې دا د شمالي په دې خوا شمالي نیمکره نوم یې ښه دی، په دې خوا جنوبي نیمکره. دغه خط استوا یا د استوا کرښې ځمکه په دوو برخو ویشلې ده. یو د شمالي نیمکره ده، بل د جنوب. نو دا فصلونه څه رقم منځته راځي؟ په دوو علتو منځته راځي. یو دا چې ځمکه د لمر نه انتقالي حرکت کوي، د ځمکې د لمر شاوخوا داسې ګرځي، او بل ځمکه کږه ده، دا محور یې کوږ دی. اوس تاسو ته تشریح کړم چې ولې څه رقم. دا به زه پاک کړم. دا د ځمکې کره ده. ویل کېږي په یو وخت کې یو آسماني جسم په دې باندې دې سره ټکر کړی دی. دا ځمکه دا د ځمکې محور دی. محور هم شتون نه لري. داسې یو فرضي محور موږ نوم پرې ایښی دی چې په دې باندې ځمکه داسې تاویږي. په دې محور کې آسماني جسم پرې لګېدلی دی. دا ځمکه یې لږ څه دومره کږه کړې، دا محور یې داسې کړی. داسې ځمکه یې لږ څه څومره 23 درجې 23.5 دا دومره درجې دا سره کوږ کړی. دا ځمکه محور دې خوا ته تاو شوی دی. اوس بعد ځمکه داسې تاوېدلی په اول کې، بیا چې دا ټکر شوی دی او دا ځمکه لږ دې خوا ته تاو شوې. اوس ځمکه داسې تاوېږي، د خپل محور په شاوخوا کې تاوېږي، خو داسې لږ څه کږه. بیا ویل کېږي ما آسماني جسم چې په دې باندې لګېدلی دی، بیا یې دې نه ګرد او خاورې او دا شیان نه، بیا وروسته د دې نه سپوږمۍ جوړه شوې. هغه علاحده بحث دی، زموږ اصلي بحث نه دی. زموږ اصلي بحث دا دی چې فصلونه څنګه جوړېږي. اوس به راشو دا خط استوا هم اوس دا رقم کېږي، دا مسله کږېږي. دا ځمکه داسې تاوېږي. یعنې دا قلم چې تاسو وینئ دا د ځمکې محور وښیي. دا ځمکه داسې تاوېږي. اوس اول به د پسرلي نه شروع کړو چې پسرلی څه رقم منځته راځي. اول پسرلی کله چې ځمکه دلته وي په همدغه محور باندې، لکه څنګه چې قلم وینئ ځمکه داسې تاوېږي، نو لمر دلته وي. لمر مستقیم وړانګې په همدغه د استوا په کرښه باندې لګېږي، مستقیما په دې باندې لګېږي. بیا دلته څه شی کېږي؟ په شمالي نیمکره باندې، په شمالي نیمکره کې دلته پسرلی شي، پسرلی، او دلته منی. یعنې موږ د افغانستان سیمه او نور د آسیا دغه سیمې دې خوا ته د شمالي نیمکره کې دي. او د استرالیا یو مشهوره هېواد دی، هغه به تاسو ټول پېژنئ. استرالیا به تاسو ته مثال راوړم. استرالیا بیا په جنوبي نیمکره کې دی. استرالیا جنوبي. نو موږ تاسو په شمالي نیمکره کې یو. کله چې لمر دلته وي او ځمکه دلته وي په دغه شکل باندې، د لمر مستقیم وړانګې په همدغه استوا په کرښه باندې لګېږي. د موږ تاسو په کره باندې یا په افغانستان کې دلته پسرلی جوړ شي، او په دغه نیمکره کې یا په استرالیا کې بیا منی جوړ شي. بیا د 3 میاشتې په موده کې دا ځمکه حرکت کوي، تر دغه ځای پورې ځان رسوي. دا لمر شو، دا د ما لاس تاسو وینئ، دا لمر شو، تر دغه ځای پورې ځان رسوي. بیا نو ځمکه څه رقم کوي؟ یو خو مهمه ده چې ځمکه چې څنګه دغه محور دغسې کوږ دی، داسې حرکت هم داسې کوي. هېڅ وخت داسې محور داسې نه کېږي. په همدغه حالت کې ځمکه داسې تاوېږي. دغه د ځمکې محور دی. دا د استوا خط دی. استوا خط ما تاسو ته وویل چې دا شتون نه لري. داسې یو فرضي کرښه ده چې دلته په شمالي نیمکره باندې، جنوبي نیمکره باندې ځمکه ویشلې ده. بیا نو دلته چې راشي پس د پسرلي نه په 3 میاشتو په موده کې دغه ساحې ته راشي، په دغه ځای کې د لمر وړانګې مستقیما په شمالي نیمکره باندې لګېږي. مستقیما د وړانګې په شمالي نیمکره باندې لګېږي. دلته څه شی کېږي؟ دلته اوړی منځته راځي، ګرمي وي، دلته اوړی وي. او دلته بیا څه شی وي؟ په دې باندې داسې پیکه لمر وي، پیکه او لنډ لمر وي، کم لمر وي. دلته ژمی منځته راځي.
وخې د خط ځکه خراب دي چپه ورته ولاړم دلته ژمی منځته راشي. یعنې په استرالیا کې ژمی وي زموږ تاسو په ساحه کې بیا اوړی وي. بیا د 3 میاشتې په موده کې دا خو ځمکه شو ما درته وویل چې داسې لږ محور داسې کوږ دی. دا راځي دا لمر شو دا راځي په 3 میاشتو کې د دغه ځای پورې ځان رسوي دا ځمکه. دا د ځمکې محور شو تر دغه پورې ځان رسوي. اوس لمر شاته پاتې شو خواته پاتې شو لمر د دې خوا نه شو ځمکه داسې شوه لکه څنګه چې دلته لمر د دې خوا نه و مستقیمه یې وړانګې په دغه استوا کرښه باندې لګېدلې دې خوا نه مستقیما په استوا کرښه باندې لګېږي. په دې وخت کې بیا د موږ تاسو په ځای کې منی جوړ شي او په دې جنوبي نیمکره کې بیا پسرلی جوړ شي. پسرلی په دې ځای کې بیا دا ځمکه د 3 میاشتې په موده دا خو لمر شو دا د ما لاس وینئ دا لمر شو د ما لاس ځکه د لاس د تخته پاکومه دا لمر ځکه تور دی دا اوس لمر شو دا ځمکه شوه ځمکې محور له کوږ دی دا دې خواته راځي دا ځمکه 3 میاشتې په موده کې دغه ځای ته ځان رسوي. لمر خو ځای په ځای ولاړ دی کله چې دلته ځان راورسوي نو ځمکه به بیا تاسو ته رسم کړم. ډېر خراب راغی. دا د استوا شمالي نیمکره جنوبي نیمکره کله چې ځمکه دې خواته راغله ځمکې کره البته دې خواته لمر دلته پاتې شو بیا نو دلته لمر پاتې شو دې خواته ځمکه دې خواته راغله د لمر مستقیما وړانګې په کوم ځای لګي په جنوبي نیمکره باندې لګي. په جنوبي نیمکره کې بیا څه کېږي ګرمي شي اوړی منځته راشي او د موږ تاسو په ځای کې چې شمالي نیمکره ده په دې ځای کې بیا څه ژمی شي یخ شي او دلته اوړی شي. په دې ځای کې بیا اوړی شي. اوس د ژمي موسم دی چې د لمر تاسو وینئ چې ډېر کوږ دی د موږ نه خواته دا ولې مستقیما وړانګې په د جنوبي نیمکره باندې لګېږي یعنې دلته اوس اوړی شي ګرمي شي دلته ولې ژمی شي ځکه چې د لمر وړانګې دلته داسې پیکه لګېږي او لږ لګېږي. همدغه لامل هم دی چې دلته چې وړانګې مستقیما په دې ځای لګېږي دلته غټه ساحه نیولې د لمر نو ځکه دا کوم ځای کې چې د لمر لګېږي دا په حقیقت کې ورځ ده نو ورځ اوږده شي په اوړي کې ګوره ورځ اوږده وي او په دغه ځای کې چې کمه ساحه ده پیکه ده د پیکوالی دې باعث کېږي چې هلته ژمی شي او د لمر د ساحه چې کمه نیولې په حقیقت کې دا په دې معنی لري چې دلته ورځ لنډه ده او ورځ لنډه شي. نو دغه د ما تشریح دوستانو چې تاسو وینئ که تاسو په دې پسې ګوګل هم ولټوئ تاسو به صحیح ده په دې اړه ډېر معلومات پیدا کړئ خو پې پوه به نه شئ. ما تاسو ته ډېر داسې خلاص ډېر په ساده شکل د ما ټول معلومات هم داسې ډېر په ساده شکل په ساده ژبه نه غواړم چې لغتونه وکاروم نور وکاروم په ساده ژبه مې تاسو ته دا وکاروم نه پوهېږم په نورو ځایو کې شاید دا پیدا نه کړئ یوټیوب همسې ولټوئ بل ځای داسې دقیق معلومات پیدا نه کړئ په دې علت چې تاسو په دې باندې پوه شوي وایه او بل په دې کې فکر نه کوم داسې یو بله موضوع دې پاتې وي. نو دا و د موږ د نن ورځې معلومات د موږ نور ګټور معلومات هم که چا نه وي لوستي نه وي لیدلي د ما د فضل باري ریان په نامه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه لرم په همدغه د فضل باري ریان د فیسبوک پاڼه باندې او یوټیوب چینل باندې کولی شئ د موږ نورې خپرونې هم وګورئ ډېرې جالبې ډېرې په زړه پورې ډېرې ګټورې موضوعګانې دي ډېر ګټور معلومات دي. تر بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښه وخت.